11/11/2024 روان شو عمرې د پاره سعودي ته میا صاحب ایاز او زیشان عمره بم کوو ان شاء الله په سعودي کې چې کوم د سیاحت ځایونه دي هغه هم تاسو ته خایو موږ سره اوسه ان شاء الله دا ویډیو به تاسو لړې مزه درکې او خوان بتنواله تاسو سره به موږ ان شاء الله د عمرې د احکام پورې ټوټل هر څه شیر وخه د لوی الله په فضل او کرم سره او د مور په دعاګانو سره موږ روان شولو د سعودي عرب په لور باندې او مخې ته پېټرول پمپ رالو موږ وی چې ګاډي کې به پېټرول واچو ټینکې به پول کو او بل خو میا سه به چې ځان لا پروتین واله چاکلیټ رالم چې هغه 27 ګرام او 30 ګرام پروتین به کې چې دا وخرمانو بس مارکیټ تم رادن نشولو میا سه ته پروتین واله دا غره میا سه سپیشل اندي پروتین چاکلیټ د پاره دا چاکلیټ بھائی ها دا تاسو کوم چاکلیټ راوغه سدي لګ صفاتو کا دا یو دې پورا دې کې لیکلي دي 20 ګرام پروتین کنه مطلب دا چې د روټه ټیم شي کنه او ته یو چرګ خورې نو باغې کې 20 ګرام پروتین صحیح ده او دا د روټه هوټل نه ملاويږي یو ځای کو دا یو چاکلیټ دی خو لکنه دا یو چرګ مطالعه کا قدر کوي ښه دې وجه نه دا بدن سره احتیاط نه کنه ها دا په 20 ګرام پروتین په لیکلي دي او مختلف فلیور دي دې خو هغه مګر نشته ښه دا چې نو دی ها ټول پښتنو دا غری شي خوري صحت د برکت شي دا پلیټ کافي دا صفه د برکت شي بس له خیره سره واپس ګاډ کې کېناستو میا صاحب کافي مسکله قهوه مسکله او پروتین ولا چاکلیټ هم خوړلم بس په غب غب باندې روانو ډیره غټه مزه کوله او دا مخامخ چې تخکار نو دا قطر بورډر د سیره شروع واچېدل نو چې داسې لږ مخکې لاړل نو به چیک اپ شروع شو هغه پاسپورټونه وکتل او آی ډي او داسې ورسره ویزه چې کومه وه د عمرې دپاره هغه هر څه چې کپو شو په دې کې بیا یو بله پینتره مونږ میا صاحب سره وکړله چې زمونږ دا ملګری چې کوم دی نو دوه ته یو قسم له پراډ وکړو ګورې ورته زیشان چې کوم دی نو مونږ سره دې ځای پورې راغی دې ځای پورې نصیب او مخکې چې کوم دی نو بیا انشاءالله چې الله دې وکړي په 17 تاریخ باندې شارک دغه چوټي ده بیا به که خیر شارک سره یو ځای لاړ شي میا صاحب به مو د ریاض کې ایثار شي او نور چې کوم دی نو بس بې سوره یې کړو خو دا بل خوشحال دی دلته کې چې کوم دی نو والله میا صاحب سره زما مور دې زړه سم درد وکمه زه یو ملګر رانه پاتې شو سپینه خوند دی نه بیرنګ خدا خو چې دې دروغ یو پینترې کوله او د دینه بعد چې کوم دینو بیا د سعودي عرب بارډر شروع کېدلو نو موږ ته ډرایور بدل کو بایجان ورته خپل کې ناستو ځکه چې ماشاءالله هغه له زبانم ورځي نورم په هر سبانه پیټ پاټ لش پشته او میا صاحب خو لکه زما په شان ترې پته نه لګی چې دا د کمی خټې نه جوړ دی بس د لوی الله په فضل او کرم او د مور په دعاګانو سره مونږ د سعودي عرب حدود تر عدن نشولو چې کپ هر څه وشولو بس دا سعودي عرب شروع شو د مخکې چې کم دور دی کنه دې دور کې چې داسې لاړ شي ګس طرف ته نو دا روډ تللی دوبۍ ته خجی او که سیده لاړې نو سیده تللی دی ریاض ته او دا چې کوم دی نو دی نه دا دور دی مستقبل کې اگر څوک راځي نو او بل دا خبره چې بزرګان صاحبان یو خبره کوي کنه بیرونبانې تاسو په د مانځ کېږي چې موږ د سم راو ختنو ټول عملونه به د سمي نو ل خیره سره د ماسپهین ټیم مو مستودري د موزمو تو کړلو او واپس په لګزري گاډي تر وختلم ځکه چې په هر حال کې به موز نه پرېږدم او چې کله روان شونو په لار مو یو مسافر ولیدو چې هغه بایسیکل روانو مکه مکرمه ته د عمرې د پاره 3 میاشتې هغه سفر کړو د یورپ نه راتلم تقریبا 4-5 ممالکونه راتیر شوی او هغه په سیکل باندې او کله مجد سره ملاقات وکړو والله زه حیران شوم د جذبې ته او دعا مې وکړه چې یا الله ته زموږ د ټول مسلمانانو په زړه کې هم دغه شان حوصله او دغه شان جذبه دین ایمان د پاره را پیدا کړي ته وګوره په سیکل باندې مکه مکرمه ته روان دي we are going Mecca for Umrah and we had seen in the road one or Muslim religious and very respectable person. He is going Mecca on bicycle. When you start your travel? I did start 3 months ago. 3 months ago? Yes. From? Kosovo. From? Kosovo is in Europe. From Kosovo. Kosovo. Okay.
And how many countries did you cross on cycle? Well, I did cross Macedonia, Bulgaria, Turkey. د دې نه بعد واپس په خپل سفر باندې روان شو خو الله دواړو طرفونو ته مزیدار شګې وې ډېرې خشته صحراګانې وې نو ما بهجان ته وویلې چې مازدیګرې دي د شګو کې به ودرېږو یو ویډیو به سازه کړو ویډیو مو سازه کړل او د هغې نه بعد واپس مکې مکرمې ته روان شولو د پاسه شپه م راله خو میا صاحب موږ ته وویلو چې انشاءالله تر هغې پورې به نه وده کېږو تر څو پورې مو چې عمره نه یې کړې نو سهار وختي له راورسېدو میقات ته احرامونه مو وتړله بس له خیره سره د میقات په جومات کې مو دوه رکعاته نفل وکړل او نیت مو وکړو د عمرې تاسو کتلی شئ دا میقات دی که څوک نه راغلی نو الله ربالعزت مو ته راوله والله چې دا زړه مو داسې شي که نه چې باغ شي بل موږ دې وخت کې مونځ وکړو 2 رکعاته د سیل کبیر په غرونو کې روان یو د مکې په لورې د خپلو ملګرو سره خپل ذکر اذکار کې روان یو خاموشۍ کې دا د حرم شریف چې کومه ګړۍ ده کلاک ټاور دا په نظر کې راځي وګوره په موږ په مکې ته دې وخت کې راورسېدو او دعا کوو چې الله ربالعزت د مبارکه خاورې د هر مؤمن مسلمان راوستلی کړي راورسېدو خپل د هوټل خواله ملګرو د اول نه هوټل نیولي بس موږ ګاډي چې کوم دی نو هغه پارکینګ کړو او د هغې نه بعد روان شولو حرم شریف خواله سار ټیم دی الحمدلله 7 بجې دي ډېره مزه وکړه چې موږ کله خانه کعبې ته ورښکاره شو او دا نظر هم ولګېد نو والله چې د دنیا هر څه رانه هېر موږ وایو چې لکه دا موږ کوم ځای کې یو او ډېر خوند یې وکړو او الله مو ته راوله بار چې څومره د موږ یاران دوستان دي نومې مسلمان چې الله هم دې ته راوله بیا دا صفا مروه کې موږ چالو شو نو ډېر غټ خوند یې کوو زموږ د ملګري موږ چې کومه جذبه وه دا وګوره موږ په منډو باندې یو ایاز هم په منډو شو زموږ نور ملګري موږ نه لږ بېدرکه شوي دي خو بس دعا به کوو چې الله ربالعزت دې د پاکې خاورې ته هر مؤمن مسلمان راوستلی کړي امین او میا صاحب خو لګیا دی بیجان له چې کوم دی نو په کینچیا باندې 3 خرپونه وکړل دې وخت کې ما ته 2-3 کسه نور هم ولاړو چې موږ له هم ویښته دغه کله اوس په کټا سر کې په څه والې میا صاحب ماښام یې مونځ مو له خیره سره وکړلو او چېرته روان یو ماښام یې مونځ هم الحمدلله د عرفات کې وکړو د عرفات میدان کې ماشاءالله او ماشاءالله اوس روان یو د مزدلفې په طرف باندې انشاءالله ملګري بس مونځ هم وکړو ماښام او دې نه پس به بیا ځو مینا ته مینا نه پس به انشاءالله حرم شریف ته ځو بیا تاسو ورشئ مخکې دغه کولی شئ انشاءالله معلومات پدې کو بیجان جی چېرته روان یو جبل نور ته روان یو کوم ځای کې چې اما هوا او بابا ادم ملاقات شو نو هغه ځای ته چې کوم دی روان یو او دا مسجد نمرا دی خو دا اوس بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ په دې ځای کې په خپلو کې جمع وکړو مونځ هم وکړو او انشاءالله اوس به مخکې ځو انشاءالله زه په خپل ځاني باندې د خوب راپاسلو ما ته پته نه شي چې چېرته روان یو خو بس اوس مو واورېد د عرفات نه لاړو جدې ته هلته مو الله ربالعزت د ماسوتنې مونځ نصیب کړی و د ماسوتنې مونځ مو کو او بیا مو د خوب اراده وکړله چې یاره ځو انشاءالله وده کېږو سبا که هیر به نورې چکرې لګوو هوټل ته رالو خوراک مو کو اوده شولو او دا د نننۍ ورځې زموږ ویلاګو د نیکس ویلاګ انتظار کوو انشاءالله تاسو سره به د خشته ځایونو ویزیټونه کوو او د هغې ویډیوګانې به سره شیر کوو د لوی الله په امان